أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسم نمبر آیت تیر سورہ بقرہ. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. اول باب یہ 20 نمبر آیت پوری شروع دی. اول آیتونه کې الله تعالی قرآن کریم اعجاز حقانیت تشریح کی د ویل چې دا قرآن د الله رښتینی حق یقیني کتاب دی. کوم انسانان چې په دې کې اراده د شک لري او یې شکینی د الله کلام نه غني بلکې د انسان قانون دا چې انسان د انسان طبعا مقابله کولی شي الله ور میدان لشي وکړي د درې حروف معنا. دویم نمبر آیت کې الله ترغیب ورکړي قرآن له درې صفاتونو باندې چې قرآن ډیر جامع کتاب دی. شک پکې نشته او هدایت ته ده. څلورم او پنځم نمبر آیت کې او دریم نمبر آیت کې الله شپږ صفات د تقوا ولا ذکر کړل. ایمان بالغیب، الله تعالی باندې ایمان لرل په حال د نه لیدلو کې شته دی نه لیدل مونږ د ایمان مبشتا. عبادت بدنی د مانځه اهتمام، عبادت مالی انفاق فی سبیل الله، قرآن باندې ایمان، سنت د نبی باندې او د مخکې کتابونو باندې او خاص کر قیامت. پنځم کې د نتیجې بیان کړ کامیاب دي خلک. اول دخول سره الله جنت لبوسی. شپږم نمبر آیت کې الله دویم جماعت ذکر کې شهیر ویل شي اهل الكفر. درې صفاتونه د بیان کړل. یو خر قرآن او سنت نه انکار کړي، دعوت په اثر نه کې ایمان نه راوړي، دې سزا هم به ذکر کړه. اتم نمبر آیت نه را بده خوا تر 14 نمبر آیت پورې 15 صفات الله ر منافقانو تشریح کړل. مقصد به کېدو چې اې د نبی امت ځان ساتي. نن ولسم اتلسم نن نسم او شلم نمبر آیت کې یو دوه مثالونه الله بیانوي. که قانون دار چې کله یو مسله مشکلی نو به مثال باندې حل کیږي ډیره ښه مخاطب ورمانه پويږي. رب ته تړونم د آیات مخکې سرداري الته صفات د منافقانو تشریح کړل. دیږي کې الله اوس دا مسله خط تشریح کوي په مثال باندې. الله یو غوږ کې د منافقانو مثال لا عقیدوي او عملی. قرآن چې کله انسان مطالعه کوي ګوري تقریبا 15 مثالونه دي کړي. شیخ عبد السلام صاحب لیکلي الموسوعه القرآنیه کې 52 مثال. شیخ الاسلام ابن قیم به ذکر کړي چې سورې بقره کې صرف الله 15 مثالونه راوړل. څومره عجیب صورت. اول مثالونه داري به دې کې دوه مثالونه الله تشریح کوي، یو د اور والا او بل د اوبو والا. مقصد پر ادوارو کې دار چې اور کې انسان لرنا پیدا کیږي، د انسان په ځړ کې به د ایمان رڼای. اوبو کې اشاره ده د انسان ژوند لا سړی چې ژوند کېږي نو قرآن باندې ژوند کېږي. الله دې سره و تعلق ساتي، ملګرتوب وکوي انډیوالي.
د دې مثال خارج کړه دی یو سړی گاډي لري یو پای کې دای چالان دی چالانولې دویم دی بیټري کله سٹارټ نشي وغیرہ نو دا برکت نشي کولای وکړو بیټري په کې نه به شي کم طرف باندې لاړو برباديږي دا زین نبی سوال ای شو قران کې الله نبی سوال نو ولې تشریږي پیدا سره دلته راوړي تقریبا 250 مثال الله راوړي 250 وجدانا یو خدای پاره د نصيحت انسان چې پوېږي نو په مثال باندې پوېږي صحیح عبرت دی وایي دوی مقصد بری کې تدبر چې اے انسانانو قران کې سوچ وکړئ د دې وجنا د ابن قیم عبد الله ابن عباس حسن بصری علي ابن ابي طالب مسلکم داو چې کله انسان قران ولې او تدبر وکړي نه اجر نشته سوچ وکړئ درېمه فائدہ ده دیوشي په حقیقت باندې سړی پوېږي نه ځکه معقولي شي است کله کله الله تشبيه ورګي دی حسي شي سره لکه دې شي لګورا دې لکه تل پکار دی شیخ الاسلام ابن قیم لیکلي کتاب الامثال کې مستقل کتاب لیکلی د قران په مثالونو دې به ویلي دي چې کله انسان قران باندې ځان مثال باندې ځم پوي کې دا الله په نظم باندې عالم دی چې مثال باندې پوي نشي ګوره به عالم نه دا جاهلی اپ خپل فرمایي وکله چې مثال باندې ز پوي نشم نو الله لجاړم ان شاء الله زرم د علماو د زمرې نه بار کړل عجیب ونه شاو علماو دې دوه مثالونو مبارک به علماو تقریبا سلور اقوال ذکر کړی دي یو قول لري چې اول مثال د کافر او دویم مثال د منافق لیکن دا توجیه کمزوري ده وجدا چې مثال ډېر پار راځي چې دا مضمون خط تشریح شي کافر خو به غنه ښکارا دي هر څه مسله ښکارا ده دا مثال له ضرورت دي دویم ابن جرير ابن کثیر فرمایي دا دواړه مثالونه منافقانو دي ځکه ورسره الله تعالی فرمایي او کسویبن او د پاره دی اختیار دی څه مطلب الله تعالی فرمایي چې انسانانو د منافقانو مثال دا پیش کوي مثلهم کمثل الذي او کدا ورسره مثال ذکر کوي کم جستا سو خوخی دریم قول علماء ذکر کړي چې اول مثال د هغه منافق دی چې هغه گمراه دویم مثال دا یری سره دی چې قران نازلېږي ګوره حالات بری تشریح شي منافقت الله یې پرېدا څلورم قول علماء ذکر کړي چې اول مثال د هغه منافق دی چې مرتد شي وی منافق ګیرم پرې خودلی د اسلام چغیم وي مسلمانان به دوکه شي لکه مسلمان دی خدا دینو څومره دردمن دی خو چې کله د کفر وخت راشي سره ټول نمخ غړ کافر به دی ایله لبه کوي کافر به اسلام سره دومره عناد او دښمنی نه ښکارا کوي لکه دا منافق ځکه دله خو مسلمانانو رګونه معلوم دي یره ویدل د څه گزار پکار دی د شوالی پکار دی دویم مثال الله دا هغه منافق ذکر کوي چې اوسنه مسلمانانو مابین کې وشيږي د خلکو په هیڅ شک نه راځي مثلهم الله مثال لوي مادر مثل تقریبا قران کې اوس درش په ذکرت الله راوړی دی زه په ځای باندې خبر اور باندې کیږي کله په دې کې معنا د وصفي صفات کله وعظ کله حاله جدا جدا معناګانو باندې راځي د دې مثال کې به دوه قول دي چا ویلي دی اولنې مثال دا دی نبی صلی الله علیه وسلم راغی مکه کې دعوت د قران او سنت شروع کړي ایسری خلکو مخالفت وکړو لاړو مدینه له الته مدینه والا ویلي لبیک د نبی صلی الله علیه وسلم سخت کومه کو کې تایید وکړي دین د اسلام د ایجن خورش نو اے انسانانو نقصان هغه چاو کې
شرانه راوړیو هغه چاو کې کړه غرانا بند کړه چا چې بند کړه څه مطلب قران په یوځای کې بیانېږي ایسه خلک مخالفت شروع کړي چې مړ نه منو دا قران دې ضرورت نشته اصله ګرمۍ کې خپل دماغ خرابوي روزه می ګرمي می آرام پکاري بس دا هر وخت لګي داخله نو الله دې څنګه دا قران بوزم بل زیلا تاوان بتا سو کوي خو لیکن دا مثال دا تطبیق دومره خوندور نه دی دې وجه دا چې خو د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه ورسته ام د دین د اسلام قیامت پوری جاری دی دا مثال هغه وخت کې صحیح کېدو چې کله نبی صلی الله علیه وسلم وفات شوی او اسلام ختم شوی دویم دلته ورشي عبارت رسې لیکيږي نبی او راوړو رڼا څه خلکو یې استمانه کړه دلته به عبارت پټېدل پکار دی دا غیر صحیح می سمانه ده مثلهم الله وی مثال د انسانانو کما مثل الذي پشان دا شاده استوقدنار شعور بلکی ور بلکی معنا لا اله الا الله ویلی فلما اضاءت ما حوله الله دې سړي ګرچا پر رڼا شو چې دله پیدا ورسېدا کلمت طیبه باندې د وینا مال ارث بچو مسلمانانو غنیمت کې برخه مور کړه حوله یویری دمر عامه پیدا نه و دله پیدا و ایس الله مړ کې منافقت ښکارا کې ول الله دارنا ته ویوړه قانوندار شکل سړی ور بلینو آل تلرګي پکاري دوی سره نور عمل نو دویم دوی قدر د ایمان نکو الله وی ارث مته واخص لری میکړه استوقدنارن اور بلکی دلیل له بدیش په کوم ځای کې د قران او سنت دعوت دلری نه معلومیږي چې لکه دی ځای کې د قران دعوت ته سنت دعوت ته زیب درې دریم نه دویم دیږي اشاره و دیله چې د نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو دا قران ډېر په تکلیف باندې الله او زده کې استوقدا طلب وکي فلما اضاءت الله شکل لنا کې دی اور ما حوله وګر چا پیرې دی اور بلون کې ذهب الله بنورهم اس الله رڼا ختم کړه معنا مړې کړه دې منافقت ښکارا کې د شی ولونه ویل شي اصحاب الله بنورهم شیخ الاسلام ابن قیم لیکي اصحاب دا معنا وا چې اسی سرسری رڼا الله اخصدا وسم د منافقانو سره رڼا موجود ده نه الله وی اچ نشتا ارڅ ختم دي بنورهم ولی ویلی ورګه دوه شبتونه دي یو رڼا چمک او بل سوزول الله دې منافقانو رڼا لاړه ارچ سوزول له اګور وسم شتره حسن بصری فرمایي دا هر جهنمی سرمن با الله اویا زرا کر دې جهنم کې سوزي به جوړي به سوزي به جوړي بزو اهم ولی ونه ویلي زیات رڼا ختم ولک پاتې نه الله ټول می ختم کړو لری می کړو نارن لفظ قران کې وصل سلوي کړ ترغله معنا د ور د جهنم حرام ګناه جدا جدا معناګانو باندې راځي وترکهم الله د انسانان پر خود پر تیارو کې لایف شروم بل شال چې سم الله ویني ویني بنورهم ویلي نور لفظ قران کې راغلي درې سلوي کړ کله مقابل د ظلمت کله صفات د نبی کله صفات د قران کله صفات د تورات کله توحید جدا معناګانو باندې برش کله مثال ذکر کیږي لکه دې مقام کې کله د سپګمې رڼا ظلمات جمع ویلي د کفر جدا لارې دي کنه یو لار ده بل لار ده بل اسلام خو یو لار ده صحیح لا يبصرون
هیڅ الله نه ګوري. ظلمات قران کې کله معنا د تیرو راوړي، جهل د زمکه تیری، خاص کر د خېټې تیار چې بچدان کې حالت پروتي. ور سات کې الله اوس تکمیل راوړي. یعنی منافق سړی لا اله الا الله ویلی است الله مړ کې نو سم خل قبر کې بالا اله الا الله فایده ورکی. اټس سمون داخله چې دی الله په شان د کڼو دی، بوکمن په شان د ګونګیانو دی، عميان په شان د لندو، فهم لا يرجعون داخله نو واپس کیږي د باطل نه حق لا. هم قسم من نه غوګونه کار کوي، نه سترګي، نه جبا. لا يرجعون الله د باطل نه حق نه راځي. شیخ الاسلام نواب سینګا سنخان لیکي معنا د گمراهی نه حق لا. حیران دي دایت په تشریح کې مفسرین بیا بیان نه. آیات دلیل په دې شکل انسان مرتد شي داغه په دې ګیرا داغه پرې پړګي په لا اله الا الله من الله دوک کېږي ما ذکر بیمانه دی. اوس لاړو ورس الله بل مثال راوړي. او کسیبن معنا او کزی سیبن دې مثال حاصل لري. یو سړی د دشت کې روان دی، د بسلی باران دی اوریس درزارم پکې د رڼاګانی تیری غوګونه کې ګوتی ورکړي چې تندر را پرې نوځي. منافق انسان هم دشي چې الله اسمره حالات تشریح نه کړي. کله چې رڼا شونه دا منډه اخلي چې تیری شو درېږي. د منافق چې اسلام کې خیری منډه اخلي چې زم مسلمان یم، چې شر خیری پکې نه بس زم مسلمان د اسلام پیژنم نه سره ویلیش. صاحب هغه په سرلی باران مطر عام دی، غیس ویل شي د وچکالۍ باران. او کسوی بینیا پشان دا باران والا من السماء دا باران د برن دی فی ظلمات شدید کی تیری دی. سما لفظ قران کې اوس شل کړه سماوات اوس نوی ورېز د ویل شي بر اسمان لا چتلا. د قران تشبیه الله ورکړي د باران سره. باران برنه راځي نو قران هم برنه دی. د باران پیدا عامره، قران پیدا معامره. باران باندې تازگی شینوالی قران باندې. فی ظلمات الله په دې کې تیری دی، ورعد درزار دی او برق او رڼاګانې. ظلمات د کفر او شرک او بدعات عام. رعد دلائل زجرنا. برق معنا د قران دلایل الله په شان درنا دي. رات سو کوئی دا ویل شي اغه आवाज نه د ملائک आवाज اې د ورېزو. دی وخت کې دوی څه کوي؟ یجعلون اصابعهم الله یګرځي دا خپل دغه تو سرونه په اذان په دې غوګونو کې د وجرتن درنا حذر الموت یریږي د مرګ نه چیرې سینه تندر را پریروش. صابع انا مراد هغه رؤوس وګته. قران چې بیانې کنه منافق انسان یریږي چې لکه زموږ حالات خلق له تشینه کې الله دا رقم خلق دی او دا رقم خلق دی او دا سوای کې معنا سخت आवाज دوریس شغا. خاص کر محلق حقیقت چې بدل ابن جرير لیکي. موت کر عجیب معنا د آدم سابق عقابی اعجازی شهادت اسباب د مرګ. جواب د سوال چې داخله په دې باندې د الله نه بچي. والله محيط الله تعالی ګیرون کړي بالکافرین دې کافرون لرا نن کبه شي الله یې سبا ګیریږي به بس کوي. وصیت ساته د بسرلی باران چې کله پړق وای نو ایسته په دې وخت کې رڼاش داخله به منډه والی چې به تیار شو درېږي ځای پسې. نو ګویا کې دې خلکو چې اسلام کې خیر راځي چې اسلام کې خیر نه ودرېږي. دې منافقان تاسو ګورئ کنه چې کله غنیمتونه خیرونه ټول نه مخ ځان راړسي. یکادو نشدید الله ودارنا يخطفو شو تختي ابصارهم د دې نظرونه کلمہ اذا لهم شکل رڼا شي دوی لره رڼا کې مشوفي سبه کې مزل کوي لازمي متاری دواړه. و اذا عزم عليهم شکل اور باندې تحریک نو قام ودرېږي چې خیر پکې نه وي. موږ اسلام سره پیژنو نه چې اسلام سره ویلې شي او چې خیر پکې د ټول نه مخ ځان راړسي. وس الله غصه شو. اصل کې اشاره ده چې سړی له تاوانی وګټي بس دا صبر کې قران لا
اسلام لا دار منافقانو صفات نبی صلی الله علیه وسلم یو باندې چې راغی یا رسول الله ما سره بیعت مات کا سوره توبه کې ان شاء الله راشي دنیوي مفاد لرازي نور نه راشي ولو شاء الله کذ الله تعالی خو کوي لذاب بسمهم نو ختم کړي به د دې دا کوئی سامع او ابصاری ما کوئی باسرا وګونو سترګي مرګ ولې ذکر نه کیا کوئی اتفاقی شی دی یې دې حفاظت لري غوږ اوسترګو کو نو ځکه الله یې په دې قادرم خو امتحانن می پرې خودري وش علت باندې ان شاء الله ولنا قادر دی یې ولې ختمي ځکه الله په عرش باندې قدرت لري مشد الله عام دی او رضا الله خاص وي نیکو پوری ان الله یقینا الله تعالی شری علی کل شیء قدیر پارش باندې پورا طاقت والا نو معنا دیتونه دادا مثلهم دری خلق الله وی حال چره کمثل الذی بشان دا چا د استوقد نارن شبل کاندور فلما ضاعت ما حوله شکل رنا کی دا اورګر چا پیر دنا ذهب الله بنورهم نو ختم کی الله دوی رنا مړی کی وترکهم مفریدی تیرو کی لایف شرون سنګوري سمون داخلك پشان د کڼو دی او پشان د ګونګیانو دی او پشان دړندو دی فهم لا يرجعون داخل نو واپس کیږي د باطل نه اقرا او کسیبین یا پشان د باران والا من السماء شده د بارنا فی ظلمات پدی کی تیری دی او رعد نوازونه دی او برق نورناګانی یجعلون اصابعهم نگر زیدا غتو سرونه فی اذانهم پر غوګونو کې د وجر تندرنا او حذر الموت ریګ د مرګنا والله محيط بالكافرين الله ګرون ګره دي ټول کافرانو لرا یکاد البرق الله ونجدي دارنا د دیورې شو تک تیاب سارون د نظرنا وکلما دعا لهم شکل دوی لرنا کی مشوفی مسل کې پای کې واذا اسلم عليهم شکل تیار کې په دوی باندې نو قام ودريږي ولو شاء الله قد الله تعالی خو خویل سم لذاب بسمهم نو ختم کړي به دوی قوی سامعا وګنا وافصاری ما قوی باسر داسترګي پرې خودل د پاره د امتحان ان الله على كل شيء قدير يقينا الله تعالی دې باري شماني پوره طاقت والا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله